السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او د صحت په جامه باندې به یې. زموږ د خلکو د ناکامۍ د ټولو نه غټه وجه مین ریزن چې دی هغه دا دی چې زموږ په الله تعالی باندې پوخ یقین نه وي، په خپل ځان باندې پوخ یقین نه وي او یو منصوبه شروع کو بیا هغه ناکامۍ طرف ته لاړ شي. او ظاهره خبره ده چې کله ستا په خپل ځان یقین نه وي، په الله تعالی باندې د پوخ یقین نه وي، نو ته به ناکامۍ طرف ته ځې، کله هم ته کامیابي نشې ترلاسه کولی. همدغه رنګې یو واقعه به تاسو کتلی وي، یو قوم الله تعالی په هغوی باندې باران نه کولو، بیا هغه مشرانو فیصله وکړله چې یو کولاو میدان ته به لاړ شو، هلته به د الله تعالی نه سوال وکړو، الله تعالی ته به وجاړو چې الله تعالی په موږ باندې باران ووري. په هغې کې یو بزرګ یو مشر سړی و، هغه د ځان سره چتری راغستی و، هغه میدان ته روان و چې دعا وغواړي د الله تعالی نه. خلکو ته تپوس وکړو چې به دې چتری باندې څه کې. هغه وی چې ظاهره خبره ده چې زه الله تعالی نه سوال کوم او زاري ورته کوم، نو چې کله دعا ختمیږي او موږ کله واپسی کوو نو باران به شروع کیږي. دغه په الله تعالی باندې دومره پوخ یقین و. حدیث قدسی دی، الله تعالی وایي چې څنګه چا په ما باندې ګمان وکړو زه د ګمان مطابق ورسمه. نو د بابا په الله تعالی باندې پوخ یقین او دغه سره همدغسې وشوله. کله چې هغوی دغه میدان نه واپسی کول، الله تعالی په هغوی باندې خپل رحمت باران وورولو. همدغه رنګ دوستانو، کله هم چې تاسو غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، نو تاسو په اسبابو باندې زیات یقین مه کوئ. بېشکه اسباب خسیز دی په ژوند کې پرمختګ دپاره، خو په هغې دومره یقین مه ساتئ، د هغې نه زیات یقین تاسو په الله تعالی باندې ساتئ. خو زیاتره خلک داسې دي چې هغه په اسبابو باندې یقین ساتي، په الله تعالی باندې پوخ ایمان پوخ یقین نه وي. زیاتره خلک که بیا تاسو وګورئ، که ورته وایي چې ګراني د حالات خراب دي، نو هغه وایي زما پروا نشته، ځکه چې زما سره په کور کې د یوې 2 میاشتو راشن پروت دی، نو که ارزاني راځي او که ګراني راځي زما خو ټایم تېرېږي. دی په اسباب باندې دغه ټیم کې یقین کوي، د په الله تعالی باندې یقین نه وي، ځکه چې څومره هم اسباب وي هغه اسباب فنا کېږي، هغه ختمیږي، خو د الله تعالی رحم فضل نعمتونه کله هم نه خلاصېږي په ژوند کې. د وجې نه په اسبابو باندې یقین مه کوئ، د الله تعالی نه تمه ساتئ، امید ساتئ، خپل کوشش کوئ، نو الله تعالی به تاسو په ژوند کې لارې اسانوي او په ژوند کې به تاسو پرمختګ کوئ. همدغه رنګې څومره هم چې نن سبا ګراني روانه ده او بدترین حالات روان دي، نو که موږ کوشش کوو او دا څیزونه کموو، مطلب لږ خوراک کوو یا د بچو سره سختي کوو، یا مطلب د کور چې دا کمې خرچې دي، که په دې موږ کوشش کوو چې دا خرچې کنټرول کړو، نو په دې زموږ وخت ضایع کېږي. په دې باندې وخت مه ضایع کوئ او دا خرچې نه کمیږي. دا چې څنګه روانې دي دا د دې نه سیوا کېږي، کمیږي نه. د دې نه زیات کوشش تاسو په خپل کردار وکئ، په خپل جاب باندې تاسو چې کم بزنس کوئ په هغې باندې فوکس ورکئ. دغه سرکل وچېړئ، دا سرکل مه چېړئ، په هغې کې هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې کم وړه ستا نن لګي سبا د هغې نه زیات لګي، بله ورځ د هغې نه زیات لګي، ځکه چې فیملی سیوا کېږي، خاندان غټېږي، خاندان ورکوټې کېږي نه. د وجې نه تاسو مین فوکس په خپل ځان وکئ، په خپل کردار باندې کار وکئ چې په ژوند کې پرمختګ وکئ. او که چېرې تاسو دا څیزونه چېړئ، نو په دې ستاسو وخت ضایع کېږي، کله هم تاسو په ژوند کې مخکې نه ځئ. خپل کوشش کوئ، محنت کوئ، په الله تعالی پوخ یقین ساتئ، نیو آیډیاز نوې سوچ راوړئ او په هغې باندې کار کوئ، نو الله تعالی به تعالی په هغې کې ترقي درکوي. خو چې کله ته محنت کوې او په الله تعالی باندې د پوخ یقین وي، نو ته به په ژوند کې کامیابۍ طرف ته ځې. او په اسبابو دومره یقین مه ساته چې ستا نه الله تعالی هیر شوي، ځکه چې اسباب څنګه چې تاسو ته ما وویل دا خلاصېدونکی څیز دی، خو د الله تعالی رحم فضل خلاصېدونکی څیز نه دی. په الله تعالی پوخ یقین ساته، اسباب ورځ تر ورځه سیوا کېږي بیا ستا. او چې په الله تعالی د یقین نه وي او په اسبابو باندې د یقین وي، نو ظاهره خبره چې ته به ناکامۍ طرف ته ځې.